د فراه محاکمو په یوه میاشت کې د 309 دوسیو پر حل او فصل سربیره 382 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار محاکمو په یوه میاشت کې د 204 دوسیو پر حل او فصل سربیره 925 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل د شهر صفا ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د قتل موضوع حل شو. د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات د اسلامي نړۍ د علماو د ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې د جیلکارۍ د مخنیوي او جیلکارانو ته د سزا ورکولو طرز العمل تایید کړ. د کابل مرافعه محکمې دیوانونو په 2 اونیو کې 84 دوسیې حل او فصل کړي دي. د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب د کابل ولایت د امنیه قومندان محترم لاولی جان حمزه سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې امنیتي مسؤلین دې له محاکمو سره په اړوندو برخو کې همکاري لا ډیره کړي. د پکتیا د روحاني بابا ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د مقتول کورنۍ لخوا قاتل ته بخښنه وشوه. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله محاکم باید د مالیې وزارت او ښاروالۍ اړوند موضوعګانو ته لومړیتوب ورکړي. د سمنګان محاکمو په 2 اونیو کې د 70 دوسیو پر حل او فصل سربیره 112 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان محاکمو په 2 اونیو کې د 45 دوسیو پر حل او فصل سربیره 114 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان محاکمو په 2 اونیو کې د 418 دوسیو پر حل او فصل سربیره 128 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان محاکمو په 2 اونیو کې د 158 دوسیو پر حل او فصل سربیره 183 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان محاکمو په 2 اونیو کې د 116 دوسیو پر حل او فصل سربیره 104 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 309 دوسیو پر حل او فصل سربیره 204 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 340 دوسیو پر حل او فصل سربیره 414 وثیقې هم اجرا کړي دي.